زه افسوس کوم په هغه افسرانو یا په هغه قمندانانو چې خپل پرسونل یې واده را دې ته کړ چې زمونږ زګراوار ټانکونه توپونه غټه او وړې اسلحې او د سرحداتو نه واوښتل ایران هېواد ته پاکستان هېواد ته نو زمونږ چورلکې او هغه ناچیزې نابکاره تیارې چې د افغانستان د جهان د حکومتونو په اساس اخیستل شوې وې د افغانستان د احیا د اردو په خاطر څنګه جنرال صاحب ویلي چې موږ اساسي سلاګانې چې د افغانستان د دهقانانو د مالیاتو د ځمکو په هغه باندې د شوروي اتحاد نه اخیستل شوي ټانکونه مدرن د وخت چې 2 ټانکونه وو 15 ټانکونه وو 20 توپونه وو شکاري تیارې وې حتی صوب د صحاف تیارې موږ درلودلې چې د F-14 تیارې د امریکا په مقابل کې هغه رقابت کوي او جنګېدلې دا ټول DDR شول او نماینده لاړلې یو رقم مواد پرې وشیندل په مختلفو ولایتونو کې اوس هم اډرې زموږ د پخوانۍ اردو پراتې دي او هغه نه څو استفاده نشي کېدلی پاتې شو د امریکایي سلاګانې چې موږ ته د امریکا لپاره کول شوي دي دا هغه زړې سلاګانې دي چې M14 په نامې یادېږي دا د ویتنام د جګړې توپک دي چې هلته استعمال شوي او رنګ شوي افغانستان په اردو خرڅې شوې هغه امریکانې چې چارچوکه 4 ټایره مابین کې نور هېڅ وجود نه درلود دا د هرات له جګړو نه امریکایانو راوستل او په افغانستان باندې له سره خرڅ کړل او د جهان حکومتونو د افغانستان د رغونې او پس له جګړو وتلی هېواد چې موږ احیا کوو جوړوو او دا یې هم بېرته په موږ زاړه ټانکونه خط کړه چې امریکایانو ما ته معلومې دي ټول افسران دلته موجود دي جنرال صاحبان قمندانان د په اردو ساعته پرزه به یې په $50 $50 خرڅول د افغانستان په اردو باندې شرکتونه ترمیماتي دي هم د امریکا ورته جوړ شوي وو تیار یعنې امریکا آبادي د افغانستان خلکو ته نه و راغلي خپله رئیس جمهور بایډن ویلي وو چې موږ نه وطن سازي ته نه دولت سازي ته نه د آبادي د افغانستان خلکو ته راغلي یاستو هغوی راغلي وو چور چپاول رشد مواد مخدر او وزل د مسلمانانو تفرقه اچول د افغانستان د خلکو د ملتونو ترمنځ او بالاخره ورته رسولې وه تجزیې ته د افغانستان او تر اوسه پورې مانو کې خیال وکړي چې د انسانان دي په نامه د دغو هغه جغرافو په مختلفو نومونو یادوي او غواړي دې حالت سرنوشت تعیین کړي او موږ الحمدلله افغانان په ټول د تاریخ کې متحد هېواد و متحد ملتونه وه همیشه د دې ملتونو په زور باندې ابرقورتونو ته دلته ماته خوړلې ده او مشترکاً دا وطن یې ساتلی ده د خپل د سترګو مردخی نو زه به ووایم چې زه افسوس په هغه جنرالانو چې نن په خارج کې ناست دي او مخکې شوربل صاحب یادوي وکړه چې دلته چې په سلهاوو افسران ځوانان بریدمنان او سرتېري دلته لا افغانستان کې موجود دي او ژمنتیا لري وطن ته د مور حیثیت ورته لري ګران دي په خیانتونو کې لاس نه وه په جنایت جنګي کې دا افسران زمونږ لاس نه درلود هغه کسانو درلود چې په امریکایانو په موجودیت کې د افغانستان نه دوی فرار ورته ولاړل او اوس غواړي چې نمایندګي دی دغه خلکو دلته وکړي دلته یو نوه تفرقه او بې اعتمادي دی فعلي حکومت په پخوانیو د اردو په افسرانو راولي نو الحمدلله رهبري د امارت اسلامي دا ته په ثابت ورسېده چې دا افسران واقعا پاک انسانان وو او وطن د ژمن خلک وو او دلته پاتې شو نو موږ وایو زما نظر دا ده ټول ته دا یو تکرار کوم موږ لس پاچاهیګان په ما وظیفه اجرا کړې ده موږ اشخاص وظیفې نه دي اجرا کړې سوال کوم ګروپ ته موږ تماس نه درلود او نه به یې ولرو موږ صرف ژمن کار ښودلې ده سوګند مې کړی چې موږ د افغانستان د ملي ګټو نه دفاع کوو د افغانستان د کرامت عزیز دفاع کوو نوامي ملي د افغانستان د دفاع کوو
منګه د افغانستان جغرافیې ته خدای دې ورځ ته پیدا کړی شو چې دغه یونیفورم معبوس ته قرباني دي حاضر شو د ملت دپاره نو په دې وجه باندې دغه اشتباه باید د بیرون څوک چې تللي دي دا باید رفع شي دوی ته او بل هغه افسران چې مخکې شوګل صاحب ورته وړاندیز وکړ چې جنرالان دي که ځوان افسران دي چې خپل وطن ته راستانه شي رانیسي دی وطن ته دی ټاټوبی ده دی مور ده دلته د پلار د مور د نیکونو د اجدادو ایدلي دي مځکې جایدادونه دي رانیسي نربندې حق میلان شوې ده او تراوسه کوم سیاسي زندان د نظامیانو موږ نه دی لیدلی او څوک شخصي جرمونه کوي هغه نو د هر شخص خپل جواب باید ولري په سیاسي مسایلو کې تر نن زمانه کوم نیخي نښانې په ځای کې موږ نه دي لیدلي راغلو هغه پیلوټان چې بدبختانه لنډه به کوم خبره چې تیارې لاړلې په ازبکستان کې کښته کړلې په چوزله کې په تاجکستان کې کښته کړلې او په افتخار وایي چې موږ ویوړلې او څو تاریخ په هوایي ډګر کې پاتې شوې هغه هم د توپکو په ذریعه باندې دوی کابینونه وویشتل او فلج کړلې هغه د هوایي میدان ته 18 میلیونه ډالره زیان دي ورسوه امریکایانو او د دې لاسپوڅ مزدورانو او اجنټانو د دوی په امر باندې دا کار وکړ د خپل وطن سرمایه تباه او برباد کړه زه وایم چې دا یو ملي خیانت دوی کړی ده او دوی باید په نښه سي حتی د افغانستان د خاورې نه دوی باید تبعید سي که راځي رادرې سي وړاندیز کوم محکمو د افغانستان ته دوی ته د مودت زمان ورکړي تر دغه وخته پورې باید څه شی هستي غیر لغه تاسو تبعید کړئ د افغانستان لپاره تاریخ به مرسته وي د دویمې نړیوالې جګړه کې په نامه د اذربایجان یا هېواد ده په نړیواله جګړه کې دوی 8 میلیونه انسانان له جګړې وتښتېدل مهاجر شول ایران خاورې ته کله چې جګړه ختمه شوه فاشستانو ماته وخوړله دوی بېرته راتلل اذربایجان ته ستالین و د شوروي مشر اجازه یې ورنه کړه وایي بده ورځ کې زه وطن کې شکره په ښې ورځ کې راروان ته تبعید یې کړل تبعید یې کړل او بېرته ایران کې تر اوسه پورې په نامه د اذربایجان یو ولایت هم ده شرقي اذربایجان د ایران اوس 20 میلیون ته تقریبا تعداد رسېدلی یعنې منظور دا ده دا حتی مثلا د افغانستان د خلکو ده څنګه چې ښې ورځې تېرې کړي بدې ورځې باید موږ تېرې کړو دې وطن کې او دا وطن موږ آبادولی شو نه پردي 50 کاله جګړه په افغانستان کې تبل شوې جګړې موږ ته ډېر شیان را زده کړل او موږ به یو بل سره متحد شو موږ یو الحمدلله یو هم دین ده یو هم کلتور ده یو هم فرهنګ ده یو هم ژبه ده او دوی هم سره شریکې دي دې کې هېڅ نه وه تفرقه نشي اچولی تزګ افغانستان په ټول د تاریخ کې ناممکنه ده او دا وایم چې امریکا رئیس جمهور د خپل دشوارونو تطبیق په خاطر څه نوی لا میاشتو پوره شوې نه ده هغه شعارونه د افغانستان په نامه چې زه به سلاګانې راوړم زه به هوایي ډګر د بغرام نیسم هغه شعارونه باندې رئیس جمهوري ته ورسېده دغه شعار لاندې هغه وایي د خپل د ملت خاورې سرې وشیندي دا ناممکن ده دا پیاز دا جنون ده د امریکا لپاره زه داسې یو بل شل دوستان به زیات دوستان په امریکا کې ولري هغه افسرانو او سرتېري د امریکا په افغانستان کې ژوند کوه په هر 45 دقیقو کې یو نفر ځان وژني امریکا میډیاګان د موضوعات پټوي موږ اطلاعات لرو دې نه چې دوی ځان وژنې کوي رواني تکلیفونه پیدا کوي نور امریکا د تاوان د جګړې په نړۍ کې نشته ده او خصوصا افغانستان ته به نور توبه وویستلې ده باید موږ د افغانستان موضوع نه اخلو